کرونا ټول ژوند اغېزمن کړی. دلته د پښې ځای لا هم نه و، خو اوس یو سړی ولاړ دی او د لندن ټرین ته انتظار باسي. هغوی چې موټر لري هیڅ کله د ټرین او د بسه استفاده نه کوي. هغه رسمي وخت کې د ساعت 7 بجو سره بیا د 10 بجو او ماپښیني د 4 تر 8 بجو تر ماښام په دې ټرینو کې هیڅ ځای نه وي. دا ټول ټرینونه دومره ډک وي، دا سټیشنونه دومره ډک وي چې په ټرینو کې داسې په تخته خلک ولاړ وي. بیا دا ټرین تخته سي ولاړ سي بل ټرین راسي، مګر که اوس تاسې وګورئ چې یوازې نه ټرینونه خالي دي بلکې د ټرینو په سټیشنو کې هېڅوک نشته. ټوله ټرینونه وختونه یې اوښتي دي. هر ټرین د دې سټاپه بیا وي، بیا درېږي، بل ټرین راځي. هر څوک یو در بل ته بیریږي، نږدې چوکیانو کې نه کښېني. د 2 متره فاصله در مابینځ پرېږدي. دا نوسنګ هیل ګیټ سټیشن دی. هر وخت دلته په لینو خلک ولاړ وي، دا ځای ډک وي. دلته نږدې کوینسوی دی او ډېرې نورې غټې ودانیانې دي او بزنسونه دي دلته. او اوس زه دلته بیریږم چې هېڅ انسانان نشته، ټوله سټیشن خالي دی. دلته د ویسفیلډ غټه مغازه ده، خو اوس دلته هېڅوک نه ښکاري. له همدې سټیشنه ویسفیلډ ته لاره ورغلې. نه یوازې ګڼه ګوڼه په ټرینو کې کمه سوې ده، پولیس وایي چې غله هم ورک سوي دي. غله به ځکه ورک سوي وي، خبره د بسونو ده، هېڅوک پکښې نه ځي. او ټول بسونه هم فری دي. تاسې وینئ چې لار بنده ده، سړی د بس چلوونکي ته نږدې نشي تللی. هېڅوک د بیرې څخه سفر نه کوي، خصوصا چې اورېدلي دي چې 20 موټروانان په دې کې د کرونا د وایرس له امله مړه سوي دي. نو هر څوک ډېر احتیاط کوي چې یا په کور کې کښېني، یا پر بایسکلو باندې ولاړ سي، یا پر پښو باندې، خو کوشش کوي چې په بسو کې نه سي ولاړ.